چې خپل کلام راته وروي ورپسې را خلیل افسانه صاحب تیار اوسئ. ډېره مننه مظلوم یار د غزل مطلب صدر صاحب په اجازات باندې چې کوم منظرونه یې جوړ کړی ښایستونو اتڼ کوم منظرونه یې جوړ کړی ښایستونو اتڼ زما د خولې نه ورته وځي دردونو اتڼ ګډ شو زما د زړه په باغ کې خواږه یادونه ګډ شو زما د زړه په باغ کې خواږه یادونه که په ګلشن کې اچولی ګلونو اتڼ او زار دی د سترګو د دې غلي او د غلو کتونه زار دی د سترګو د دې غلي او د غلو کتونه زموږ سینو کې زده کړی په زړونو اتڼ زار دی د سترګو د دې غلي او د غلو کتونه زموږ سینو کې زده کړی په زړونو اتڼ دا یې په سپین مختورې زلفې چې تاو راتاو دي دا یې په سپین مختورې زلفې چې تاو راتاو دي که په سحر باندې جوړ کړی ماښامونو اتڼ دا یې په سپین مختورې زلفې چې تاو راتاو دي که په سحر باندې جوړ کړی ماښامونو اتڼ ستا په راتلو زما زړه او ځیګر رقص کوي ستا په راتلو زما زړه او ځیګر رقص کوي دې ته ویلی شي اشنا دی اتڼونو اتڼ نو مکتاو چې څه د خیبر پیچومی ګوري څه حساس دی که نه څه خیبر پیچومی ګوري څه حساس دی که نه دا چې خیلونو کې جوړ دی رنګونو اتڼ مفتون صاحب په وختونه ډېره مننه ستوري یو غزل دی چې سترګکونه وهي ستوري سترګکونه وهي ستوري شبګیرونه وهي ستوري په ښایست کې په ځلا کې په ښایست کې په ځلا کې ټول ګلونه وهي ستوري مننه د سپوږمۍ خور په چینه کې سپین لاسونه وهي ستوري مننه د سپوږمۍ خور په چینه کې سپین لاسونه وهي ستوري دا یې ستوري کړل خالونه که خالونه وهي ستوري دا یې ستوري کړل خالونه که خالونه وهي ستوري نو شعر دی چې د ښایست نه یې شرمېږي د ښایست نه یې شرمېږي چې رنګونه وهي ستوري شپه د هجر د حساس دی شپه د هجر د حساس دی او پړکونه وهي ستوري